ټولو خلکو هر چا غوږونو ته به چې د دې اواز ورسېده نو بلا تاخیره بیا ورباندې ډېر زیات اثر کو او د دې تاثیر وجه وه چې ډېر خلک مینهدار مو او ډېرو ښځینو کې او ټولنو کې بیا برخه مه اخیسته او تراب صاحب به راته زمونږ د لر او د بر د پښتنو یو ویاړو او همیش دپاره بیا د همدې جړا کوله چې کله به سره ټول پښتانه یو ځای کېږي او کله به سره یو کېږي او کله به د دې خپل پلرني هغه کوم ارمانونه یې چې په زړه کې دي که د کوزي پښتونخوا دي او که د برې دي کله به هغه سرته رسېږي او موږ تاسو به کله په دې کامیابیږو چې الله جل جلاله اتحاد په یو ځای او په یوه مسله او په یو جومات او په یو درساخان کې راټول کړو او دا د احمدشاه بابا اولاد سلطان محمود غزنوي اولاد او د دې نورو ټولو ورونو کوم یو چې زموږ مشران وو د هغو ټول دا اولادونه به کله سره یو ځای شي او دا نسل به کله موږ دې ته اتفاق ته راوبولو او اتفاق به شي چې الله جل جلاله زموږ ټول زخمونه اجتماعي تکلیفونه او زحمتونه پرې دوا کړي الله دې هغې ته جنتونه ورکړي او د دومره حاذق طبیب و چې دی د انسان په روحیات او په مغز باندې داسې پیدا چې دا د روانشناسۍ یو استاد او یو ډاکټر هم نشي کولی څومره دې به مخلوقاتو ته چې څومره مخاطبه کوله مقتضى الحال على الكلام د مقتضا د حال سره بیا د بلاغت د نقطې نظره د حال سره بیا خبرې کولې او مقتضى الكلام على حال السامي او دې به چې کوم یو د بلاغت له مخې کوم یوې خبرې کولې د ټولو سامعینو په مزاج باندې به جوړې وي او هغه دردونه او کړاوونه چې ده ته معلوم لکه یو طبیب حاذق چې د چا بند ونیسي او ورته وایي ته په فلاني مرض باندې د دې اجتماع ټول مرضونه ده په شعر کې وړاندې کړي دي الله دې ده ته عجونه او عوضونه ورکړي که هر څومره یې موږ وستایو خو صرف ورته موږ د یو شی غواړو چې الله جل جلاله دې د هغې ارمانونه په دې ټولنه کې پوره کړي او د هغې څه چې غوښتل الله جل جلاله دې دغه ټول الله پاک په موږ باندې هغه نعمتونه پیرزو کړي او اتحاد او اتفاق دې موږ ته الله تعالی راکړي او زموږ دعا دې هغې ته قبوله کړي دعا کوو اله العالمین ته بهتر جنتونه ورته وایي اله العالمین ته ورته د هغه ځای ورکړي او چې کوم یو دې لویو خلکو ته عارفانو ته ورکړي او صدیقینو او شهداو ته دې ورکړي اله العالمین په هماغه ځای کې ورته ځای ورکړي او اله العالمین د قبر سوال او جواب ورباندې اسان کړي نور آینده ژوند دې ښه کړي او خدای په اهل عایل باندې برکت واچوي او اله العالمین د افغانستان ټولنې ته د دې اصلاحات د دې اصلاحي خلق او شخصیتونه همیش لپاره راوړي یا الله ته ورکې استعدادونه پیدا کړي د تراب صاحب لاره تعقیب کړي او شاګردان یې د الله جل جلاله په لاره کې او د زموږ او ستاسو د ملک د ظلمونو او د تکلیفونو او د زحمتونو په لاره کې ډېر نور هم کوشش وکړي او لا تاریخ او لا جغرافیه ته نور هم ضرورت دی ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير انا لله وانا اليه راجعون صلى الله عليه وسلم قدمونو لیدونکو سلامونه او درناوی وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ولیدل د ډنمارک د کوپنهاګن د ښار د ابو حنیفه په جامع جومات کې د هېواد د نومیالي ادبي او فرهنګي شخصیت خدای بخښلي تراب صاحب فاتحه واخیستل شوله د افغان غږ راډیو تلویزیون ویاړي چې دا پیشنهاد او وړاندیز یې وکړ او نن چې د جمعې ورځ ده او دلته دا د جمعې لمونځ ادا شه د دې په څنګ کې په سلګونو کسان چې د جومات کې تشریف راوړی تراب صاحب ته دعا وکړل او خدای تعالی دې هغوی ته جنتونه ورکړي لاړ به شو دلته به وګورو چې یو دوه مرکې به وکړو د عزیزانو سره د جناب رحیمي صاحب دلته موږ سره تشریف لري صاحب سلام علیکم رحیمي صاحب ستړي به شئ جوړ په خیر سال د صاحب صحت مو ښه ده تاسو ته هم تسلیات وایم تاسو په خپله یو ښه شاعر یاست بنوري صاحب که تشریف راوړي دلته مخکې دوی هم خبرې درو ستړي مه شئ صاحب خدای تعالی دې تاسو ته نور غم نه درکوي تاسو هم یو پیاوړی شاعر یاست او تاسو هم ما غوښتل ستاسو خبرې به مو واورېدلې فاتحه مو ډېره زیاته مننه چې وکړله تاسو نن صاحب یو هیله لرو چې یوه لنډه تبصره د جناب تراب صاحب ارواښاد تراب صاحب د شخصیت په باب کوي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد لږ به وړاندې راشئ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ډېر زیات قدرمنه محترم هیوادو صاحب ستاسو نه یو نړۍ مننه او د حضرت امام ابو حنیفه د جامع جومات د شورا او د ادارې د خوا نه یو نړۍ مننه چې د هغوی لپاره د محترم د هیواد د ستر شاعر د هیواد د ستر غازي د حق د آواز
ځلیدونکي ستوري ښاغلي مطیع الله تراب په ارتباط باندې فاتحه ونیوله. الله د ټولو دوستانو ته اجر ورکړي، خصوصا هیوادو صاحب تاسو ته، د افغان غږ رادیو ته او د ستاسې درنې کورنۍ ته چې تاسې د دوی په خاطر باندې راغلی او دلته برخه واخیستله. یو نړۍ مننه. ما چې کوم آیات تلاوت که الله وایي چې ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تراب صاحب شهید شولو، هغه ته دوه قسمه شهادت خدای ورکړي چې یو د ځوانۍ مرګ شهادت ورته خدای ورکړي او بل د زړه د حملې د وجې نه. د دوه شهادت هغه ته الله پاک ورکړي، هغه مړ نه دی. ځکه الله وایي چې تاسې دې ته مړ مه وایئ، دا ژوندی دی او دا هېڅ وخت کې د اواز نه مړ کېږي. ځکه تراب په معنا ټول خلک پوهېږي چې تراب تېښته وایي. تراب تراب شو لاړو خاورو کې وده شولو، تراب تراب شو لاړو خاورو کې وده شولو. خفه پې یم چې له مونږ خفه په څه شولو، واقعا ډېره خفه په دې یم چې خفه له مونږ په څه شولو. نو الله دې تراب صاحب ته په جنت الفردوس کې مرتبې لوړې کړي او الله پاک دې د هغوی برکتونه په ټولو دوستانو او ځوانانو باندې کړي. مننه. جناب بنوري صاحب، استاد بنوري، غوښتل مو ستاسو یو نظر واورم د تراب صاحب په باب. څه مو احساس ده چې دی اوس موږ سره نشته؟ ما هلته د خپلې لیکنې کې مې درته داسې لیکلي چې داسې ممري چې ته ژاړي او خلک خاندي، داسې مړ شه چې خلک ژاړي او ته خاندي. دا مې سریزه ورته لیکلې وه تاسو او د تراب صاحب خو ما درته ویلې چې هغې کې کم کمی نه و، بلکې موږ د هغې توصیف نه شو کولی. خو موږ په ژوند پوښتنه نه کوو د دې خپلو قدرمنو. د ژوند کې ګوره پوښتنه نه کوو. د افغانستان کې دا ولې دا دود نه ده؟ موږ ته ژوندي خلک قدر نه لري. کله چې بیا مړ شي بیا ورته جنډې ودرو چې دا داسې دی او هغسې ورته لقبونه ورکوو. اما کله چې ژوندی وي، ځکه چې موږ سره دا احساس نشته چې موږ د ژوند کې په کومو حقوقو او په کومو تړونونو ژوند وکړو. هغه زموږ سره اساس ژوند کې مو ډېره زیاته مننه صاحب، مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. ما سره تل یو ځوان ده چې په دې پروګرامونو کې ډېره مرسته کوي. دا تخنیک برخه کې ستړي به شئ، په خیر راغلی. تاسو ته هم تسلیت وایم چې په دې فاتحه کې د تراب صاحب لپاره برخه واخیستله او د افغان غږ راډیو ټلویزیون ویاړي چې تاسو ناشروي. دا ډېر د لویه خبر ده چې تاسو راځئ د کمیونټي نه د خپل مراسم نه ناشروي او خلکو ته ډېره مننه. کور مو ودان، کور مو ودان. موږ خوشحاله یو چې تاسو له ځان سره لرو. قدرمن دوستانو، موږ د افغانستان یو پیاوړی ډاکټر لرو دلته. جناب ډاکټر صاحب باباخیل دلته تشریف لري. دی هم د فاتحه کې برخه لري او په ځانګړې توګه د تراب صاحب د فاتحې لپاره تشریف راوړی. سلام علیکم ډاکټر صاحب، ستړي به شئ. په خیر سال ده صاحب. تاسو ته هم تسلیت وایم چې د تراب صاحب د مړینې له امله ډېره ناڅاپي مړینه وه او چې دلته مو تشریف راوړو. فقط غوښتل مې ستاسو نظر هم د تراب صاحب په باب واورم. هیوادو صاحب، زه دومره ویلی شم چې دا د ټولو پښتنو یو ستوری و چې موږ ډېر لنډ وخت کې او ډېر ناڅاپي د دې ټولنې د ولکې نه ووت. بې پوښتنې رانه لاړ، موږ یې پوښتنه ونه کړه. جامعه بې سرنوشته او بې مشره پرېښودله. دغه د شعر په ژبه چې کومه ویناوې د ده زموږ سره پاتې شولې، دا به د آینده نسلونو دپاره یو خاطرات دي او الله دې د هغه ارواح خدای تعالی دې وبخي د هغه ټولې کورنۍ ته موږ ټول ته خدای د زړه صبر راکړي او د هغه دغه بس مغفرت د الله تعالی نه غواړو چې الله ډېره مننه، ډېره مننه. قربانم شم، قربانم شم. قدرمن دوستانو، فاتحه په بل سالون کې هم روانه ده. دا د فاتحې وروستۍ برخه ده. وبګورو چې موږ په دې باب غوښتل قدرمن دوستانو ټوله څرګنده کړمه چې دلته په ډنمارک کې ټولې افغاني ټولنې، شوراګانې، اتحادیې دا چې دلته تشریف لري، دوی هر یو هڅه کوي چې دغسې هېوادنیو چارو کې برخه واخلي. خو له بده مرغه چې اوس یو خو دا ګرمي ده او ټول په رخصتیو تللي دي، خو بیا هم ګڼ شمېر افغانان نن په دې فاتحه کې برخه درلوده. تر هغه ځایه چې زه خبر یم دغه نورې افغاني ټولنې د ډنمارک په نورو ټاپوګانو او جزایرو کې هم په پلان کې لري چې یوه ځانګړې فاتحه به بیا دوی هم اخلي. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو چې له موږ سره تر دې دمه هیله لرو چې مرګ او غم له ټولو افغانانو نه لري
په تیره بیا په دغه شرایطو کې چې افغانستان په ډیرو ناخوالو کې اخته د کډوالو راتګ میلیوني کډوالو دا خپل یو ډیر لوی غمیزه ده. الله تعالی دې تراب صاحب وبخي، خدای تعالی دې هغه ته جنتونه ورکړي، د دغه ټولو عزیزانو د تسلیت مراتب کورنۍ ته، خپلوانو ته او دوستانو ته وړاندې کوو. عزیزانو وګورو چې د باندې مرکه درلودله ښه د هغه په غیر کې تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو. آرام به ووځو د باندې وګورو چې هلته څه کولی شو. دا ځوانان هم راغلي، ګوره دا ماشومان راغلي دي، دوی هم په دې برخه کې ډېره لا تاسو کې څوک پښتو او فارسي پوهېږئ؟ څوک پوهېږي؟ ته پوهېږې؟ خټاس ټول پوهېږې؟ ته څو کلن یې؟ 8 کلن یې. او ته څو کلن یې؟ ښه ډېر ښه. ته 12 کلن یې. او ته څو کلن یې؟ ښه ډېر. تاسو مونځ ته هم راځئ هره جمعه کې؟ ډېر ښه آفرین. نو دلته خو نن فاتحه هم وکنه، نن یو فاتحه و د هغه شاعر تاسو هم پکې برخه واخیسته، د تراب صاحب همداسې ده که نه؟ فاتحه مو وکړله؟ ها ډیره دا چې تاسو راځئ دا ډیره لویه خبره ده. کور مو ودان، ژوندي اوسئ.